نن په چمن کې د اقرا روز القرآن خصوصي ښوونځي د زده کوونکو په زیار په یاد خصوصي ښوونځي کې د رسامۍ د هنر یو زړه وړونکی نندارتون جوړ سو. په دغه انځوریز نندارتون کې شاوخوا 55 نجونو او هلکانو برخه اخیستې وه. دغه زیارکښو زده کوونکو په خپلو هنري ګوتو او قلمونو پر سپینو پاڼو بېلابېل توکي رسم کړي وو. ما نوم بیبي ایمان دی. زه د ولي خان لور یم. زه په کلاس پریپ کې یم. ما دا پنسل قلم باندې استعمال کوي. ما سکول جوړ کړی دی. زه په کلاس پریپ کې یم. ما د سبقه سره دا سکول وین جوړ کړی. ما باندې سکول ډېر ګران دی. زه ډاکټره جوړیږم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ارسلان دی. زه د کلاس پنځم یم. ما د سیاسي د ورلډ میپ ما جوړ کړی په 4 ورځو کې. دوی د دغه رنګارنګ شانو د رسمولو ترڅنګ دا وړتیا هم لري چې پر یادو رسم سوو انځور نه وغږېږي. ایروټا د زړه د غټ حصه ده چې هغه فلنري ټینک او دایا فلنري ارټري او بایا فلنري ارټري ته دې ته خون فراهم کوي، او بل د بایا فلنري ارټري او دایا فلنري وینز دې ته خون فراهم کوي، او د زړه لاندې حصه چې د ایمپیکس دی او د ایمپیکس خپل دایا وینټریکل لري او د اسفریا واده د خپل بایا فلنري وینز او دایا فلنري وینز ته خونه حاصله کوي. د اقرا روز القرآن خصوصي ښوونځي مسؤلین وایي دوی د دغه نوښت څخه موخه خپلو زده کوونکو ته د لوست سربیره د هنر ور زده کول او د هغه په ارزښت پوهول دي. دوی زیاته کړه غواړو په دې کار سره په زده کوونکو کې د هنر سره تړاو او لیوالتیا پیدا کړو ترڅو هغوی د وړتیا ترلاسه کولو کې بریالي سي. د دې څه زموږ مقصد دا دی چې زموږ د نصابي سرګرمیانو سره سره موږ غیر نصابي او ام نصابي سرګرمیانو کې حصه واخلو. لکه نن چې کوم د آرټس د تاسو بچیان وکتله انجونې هم او هلکان هم د پریپ جومات څخه ونیسي بیا 13 جومات پورې تقریبا هلکانو او نجونو شرکت کې کړی وي، حصه کې اخیستې وه. د دې څه زموږ مقصد دا دی چې بچیان خالي سبق نه چې خالي سبق ووایي یو شی ولیکي، بلکې یو شی ولیکي یو هنر حاصل کړي او آرټس ولیکي چې د دوی د آرټ سره یو رقم تعلق پیدا شي او دوی د دلچسپي کې راشي. دوی موږ دا غواړو چې مثلا چې کوم د بچیانو ماډلز دي یا آرټس دي دوی یو هنر حاصل کړي. زموږ مقصد دا دی چې خالي پر سبق دي نه پاته هنر دی حاصل کړي، یو شی ځان دې ته پوهه حاصل شي، په یو شي کې دی یو ټیلنټ حاصل کړي، دی یو شي کې قابلیت ودی ځان حاصل کړي. نو دغه خاطر باندې نن موږ دغه ماډل ایگزیبیشن مخکې کړی و، نن مې آرټس ایگزیبیشن وکړي، تاسو یې کتلی سئ ټوله. اقرا روز القرآن خصوصي ښوونځی د چمن ښار پر یو تر ټولو مهم کالج سړک موقعیت لري. دا مهال په چمن ولسوالۍ کې 42 خصوصي او 153 دولتي ښوونځي شته چې ګڼ نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي، او د دغه ښار خلک د دولتي ښوونځي په پرتله د خصوصي ښوونځي څخه ډېر اغېزمن دي. سمیع الله غفران، نوي وصل، چمن.